زحایا جمع ده د زحی جمع زحایا راځي عطایا عطیه ازحاتم جمع راغله الله اکبر د لوی اختر د ذل حجې په میاشت به لسمه ورځ چې کومه قرباني کیږي اضحیه ورته ویلی شي حدثنا مسدد حدثنا برسې ویلې زه کله قصدن وزیه پرېږدم ولې پرېږدم قصدن لئلا یرا جیرانی انها حتم علیه چې زما ګاونډیان دا ونه وایي چې دا په ما باندې فرض ده عبدالله ابن عباس صاحب لوی صحابي دی هغه به هم دې طرف ته مایلو هغه به ویلی چې په دې ورځ به ونه داسې چا نه نه دي نقل چې هغې به خامه لکه وضحې ته واجب او فرض او داسې راته ثابت دي چې ډېرو صحابو داسې ویلي چې دا واجب او صحابه په دین باندې هر چا نه بل طرف ته د وجوب په باره کې چې کوم احادیث دي په دې باندې کې داسې مستقل او صحیح حدیث نشته دی زما په دې خبره باندې پوه شئ نو زور ولا په کار دی خو دومره زور ولندې په کار دی چې خلک داسې کار کوي وروره چې د اختر دا ورځې راشي او بس یوه میاشت او دوه میاشتې مخکې شروع وي او پلان کې چل دی او دا څنګه وزیه دی اخیستې ده او که نه دی اخیستې او دومره زور یې وله شروع کړی نور د هغو لپاره سم دغه نه کوي حقیقي نه کوي میراثونه نه ورکوي په جهاد کې یو روپۍ نه لګوي نور فرضي احکامو کې یو دغه نه لګوي او وزیر یې دومره زور ورکړی چې ته به وګنې بیخي دا یو کال هم نه پرېږدي خبره باندې پوه نه شئ که نه او بیا پکې لا دومره زور ولګوي چې هر یو کس ته وایي تاسو څو کسان وایي په کور کې لس کسان وایي لس واړه به وزیه کوي ښه نو اول خو داسې ده چې واجبه نه ده دا خبره او که واجبه شیم طالبه بیا به وجوب هم په هغه مرتبه کې څنګه چې د حدیث بیا د ټول کور دپاره چې یو کس وکړي د ټولو وزیه بس کېږي بس هر یو دپاره ځان له د وزیې کولو داسې په صحیح حدیث کې نه دي ثابت چې نبی علیه السلام دی ګنې چاته ویلي چې تاسو به هر یو کس ځان له ځان له څه کوئ وضحیه کوئ حدثنا مسدد حدیث خو صحیح نه دی مسله ده سره چې په دې باب کې ما درته چې ویل دغه وایي دا خطابي م ویلي دي نور اهل علم هم ویلي چې صحیح صریح حدیث ده صحیح حدیث چې په هغې کې حدثنا مسدد حدثنا يزيد التحويل وحدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا بشر بن عبد الله بن عون عن عامر ابي رمله دا راوي نه دی دا عامر ابي رمله د تقریبا ټول علماء مجهول ویلي سیو ته ویلي او مجهول راوي باندې په دغه باندې خبره نه ثابتېږي حدیث به هر صورت ضعیف دی ټول علماء دې حدیث ته د دې په وجه باندې څه ویلي قال انبانا مخنف ابن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات موږ د رسول الله سره ولاړو په کوم ځای باندې په عرفات باندې دا قال ضمیر باندې مخنف ابن سليم ته راځي کې ښه چاته په عرفات ولاړو نو قال نبی علیہ السلام په عرفات کې ویلي چې قال څوک وایي مخنف ابن سلیم وایي چې قال رسول الله ویل چې یا ایها الناس ما درته مخکې ویل چې ځایونو کې کله دوه قال دواړه ذکر شوي ان یا ایها الناس ان علی اهل کل بیت په هر کور والا باندې په هر کال کې اضحیه ده په هر کور والا باندې په هر کال کې اضحیه نو که دا حدیث صحیح هم شي طالبه نو بیا خو ته وجوب څنګه ده داسې معلوموي چې په ټول کور والا باندې یوه اضحیه ده داسې خو پکې نشته علاقه د وجوب دپاره شي او دا حدیث بالفرض صحیح هم شي طالبانو څه ته ثابتېږي چې ټول کور والا به ټولو کور والا به یوه اضحیه کوي داسې نه ده چې ګنې په هر کور کې به په هر کس باندې یوه اضحیه کم از کم دا ښځه او خاوند خو پکې وي مولس
انپیان خو داسې موي که یوه صحیح ده خو یوه نه په صحیح حدیث کې رسېدلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم یوه وزیه کړې او کومه چې د غوا قصه ته کې نه هغه په حج تمتع کې خبره چې کومه حج تمتع کې نبی رسول الله ټولو تر نه یو غوا ادا کړی و او په وزیه کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې دوه ګډان په صحیح حدیثو کې بخاری کې راځي چې دوه ګډان وو یو به هاذا مني ومن اهلي اللهم تقبله مني ومن اهلي او دویم ګډ به اعلان کو هاذا لمن لم يزحي من امتي نو رسول الله چرته د یو ګډ نه زیتې وزیګانې د ټول او کولې به د ټول کور نه ښه په دې خبره پوه شوئ حسبنا الله ونعم الوکیل داسې حدیث شته دی وروسته را روان دی او دا به ترمذي کې راشي انشاءالله ابو ایوب نه چا تپوس چې څو وزیګانې به کوو هغه ته ویل چې یوه وزي وایي موږ به د رسول الله په زمانه کې یوه وزیه کوله کور کې به ټول خلکو یوه فصار الامر مباحاتا کما ترى خلک هسې فخري کوي لکه څنګه چې ته یې چې کله په یو دومره پورې خبره ثابته شي په حدیث کې دا حدیث هم دی د رسول الله طریقه هم دا و چې یو ګډ به حلاله و دا ابو ایوب انصاري حدیث هم دی چې موږ به د رسول الله په زمانه کې څه یو ګډ دوه حلالول او خلکو هسې فخري شروع کړي د دې د پاسه به څنګه یو سړی د عموماتو نه او یا د تاویل ماویل نه استدلال کوي چې د دې نه داسې معلومېږي او د دې نه داسې معلومېږي دا صریحي روایت پرې دوا و د ټول کور شو دوه حصو ته هېڅ ضرورت نشته خو بس یوه وزیه وکړه او د ټول کور شو بس عطیره چې را دام په لازمه ده دوه عطیرې وې طالبه یو هغه عطیره وه چې هغه عطیره مسلمانانو به هم کوله په رجب کې به یو څاروی حلالاو د الله دپاره دا عطیره صحیح وه خو د جمهور اهل علم قول دا چې دا عطیره اوس منسوخه ده وروسته احادیث داسې شته چې نبی علیه السلام ویلي چې دا عطیرې او دا فرع دار څه ختم شوي دي بس یو هغه عطیره وه چې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د خپلو الهو د په نوم باندې حلالوله هغه نه د اسلام په اول کې جایز شوې ده او نه په وروسته وخت کې جایز شوې ده دا کومه عطیره چې دلته وه که نه دا عطیره به داسې وه طالبه چې دا به خلکو په رجب کې حلالوله د الله دپاره به حلالوله خو دا هم بیا د دې وجوب څه شوی دی ختم شوی دی ځینې تابعین وروسته هم د دې په جواز باندې قایل وو ابن سیرین او ځینې نور علماو به داسې ویل چې اوس هم عطیره کې څه ګناه اتدرون تاسو پوهېږئ چې عطیره څه ته وایي هذه عطیره التي يقول الناس رجبیه خلکو ته کوم نوم وایي رجبیه به یې ورته ځکه ویله چې په کومه میاشت کې به حلاله وه حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت بيوم الاضحى ما تا امر شهد الله ترمنا په يوم الاضحى باندې چې عیدن چې دا د خوشحالۍ ورځ شي منع ان اجعله عیدا دا به زه د څه ورځ ګرځم او الله ګرځولې دا د دې امت دپاره قال رجل یو سړي ویل رأیت خبر راکه ان لم اجد الا منیها که څه نه ویم زم الا منیها مګر اوښه منیها دې ته وایي طالبه چا دله یو خیراتي اوښه درکړې چې ځان لته شودس کا یا دله اوښه درکړې چې د دې وړو نه پیدا اخلي یا د خوشانو نه یا د څه نه په دې ته څه وایي نور څه نشته دی یو اوښه چا د منیحي په تور راکړې ده انسا دا تقید ځکه ولګاو طالبه چې منیحه په یوازې په نر او کې نه په ښځو کې یوازې بلکې په نر او ښځ دواړو کې راتلی شي په دې باندې وزیه وکړه نور څه په کور کې شته دی دقه یو شی دی منیحه چې زه د شودو نه پیدا اخلم نور څه په کور کې د دې وروسته الفاظو نه داسې معلومېږي چې دلته منیحه دا معنی نه چې ګنې بل چا حلاله راکړله دلته منیحه به داسې معنی وکړي چې زما دا خو زه صرف د شودو دپاره د دې نه څه اخلم په کور کې نور څه نشته خلکو خبره یوه لنګه غوا ده نور څه نشته چې زه یې څه نه پیدا اخلم شودو نو وزیه پې وکړم قال الله ولکن تاخذ من شعرک ستا وزیه دا ده چې ته دې ویښته اخله په ټیم باندې او نوکان واړه کوه برید ترې واړه کوه
وتحلق عانتك زیر نافخته دی خروا فتلک تمام اضحیتک عند الله دا ستا پوره اضحیه ده د الله په نسبت خبره داسې ده چې دې حدیث مبارک کې د دې نه وجوب خو ظاهرا ثابتېږي نه خو بیا هم دې حدیث ته علماو ضعیف ویلي زما په خبره بلکې ظاهر چې سوچ وکړي نبي علیه السلام ورته ویل چې پتا نشته به ستا وضعیت سره تالي به ستا دقه وضعیه ده چې د نورو سننو خیال وساته به ستا دقه وضعیه شوه پوه شوې په خبره باندې خو داسې صریح دلیل یا صحیح حدیث داسې نشته دی چې هغه په څه دلالت وکړي په څه باندې دلالت وکړي په وجوب ده وضحي باندې با په دې مسله کې دی چې الوضحیة عن المیت د مړي نه وضعیه کول څنګه دي د دې حدیث نه ظاهرا معلومیږي چې جایز دي پوه شوې په خبره حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا شريك عن ابي الحسن عن الحكم عن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين ما ولد علي چې وزیا به کوله په دوه ګډانو باندې ما وتویل ما هذا دا ولې دوه ګډان حلاله فقال ویل ما ته نبی له سلام وصیت کړ چې زه وزیا کوم داغه نه پانا او زهیان دا یو ګډ داغه یو مې د ځان دی او دام کې دي شي چې دا دوه ګډان د هغه په هغه طریقه باندې حلالولو چې کوم په ژوند کې رسول الله حلالول نو دا دوه بلاغي او د ځان د پاره به نور حلالول پوه شئ دا حدیث خو ظاهرا په دې دلالت کوي چې وزیا د مړي تر نه کی خدا حدیث بالاتفاق ضعیف دی دا حدیث یو پکې دا راوی دی ابو الحسنه دا مجهول راوی دی یو پکې دا حنش دی یروي عن علي مناکیرا دا د روایتونو کوي د علي نه چې هغه منکر روایت دي د نورو صحیح حدیثونو څه وي خلاف دریم پکې دا شریک سیء الحفظ امام مسلم ته د متابعاتو په تور باندې حدیث راوړی دی خو دنه شریک د حافظي په لحاظ سره څه څلورم په دې حدیث کې د وصیت مسله د طالبه وصیت مسله سهال دی وصیت یو سړی وکړي خپل بچي ته بچي زما دا د مړي د طرف نه نشو بلکې دا د مړي په خپل اند یو قسم ته عمل شو لکه یو سړی چاته وي زما په مال کې به دومره دغه نو دا چا دغه شو دا د مړي خپل دغه شو د دې د وجه نه شیخ حسیمین د سیویلی رحمه الله هغه وایي چې د وضعیت د مړي په باره کې مسلمان چرته داسې نه کوي وایي داسې الفاظ وایي چې مسلمان چرته د مړي نه وضعیه نه کوي وایي خو بیا یو سوال دی چې رسول الله به چې هغه یو ګډ د ټول امت نه حلالاو نو په هغه کې خو مړي او ژوندي ټول وکړه نو بیا وایي داسې یوه صحیح ده وایي څنګه چې په حدیث کې په صحیح حدیث کې چې سړی د ځان له وضعیه کوي او په دې کې د هر چا نیت وکړي چې زما څو خپلوان یې ټولو طرف ته الله تعالی ثواب لري خو داسې مستقله حصه د مړي د طرف نه داسې چرته نه ده نقل چې رسول الله د خدیجې نه لکه د خدیجې د دوستانو سره به یې ډېر ښه کول چې ګډ به حلال کوم د هغې د ملګرو دغه به یې نه هېروله حصه پکې حمزه سید شوی او بل څه داسې یو حدیث نشته چې محمد رسول الله په ټول عمر کې چرته مستقله وضعیه د چا نه کړي د دې د وجه نه محمد عبدالرحمن ابن عبدالرحمن مبارک پوری وی ولم اجد في الأضحية عن الميت حديثا صحيحا صريحا مستقلا حدیث صحیح وي او صریح وي او مستقله حصه د مړي تر دا په یو صحیح حدیث کې نشته او بل تر قرآن آیاتونه ټول داسې دي چې لها ما کسبت علیها وان لیس للانسان الا که چرته په صحیح حدیث کې دا خبر رااله نو هغه به ترې په مرتبه د چا کې وي مستثنا کې او که صحیح حدیثو په داسې ضعیف حدیثو باندې خبره نه صادقېږي نه ثابتېږي په دې حدیث د دې د وجه نه ترمذي کې به راشي عبدالله ابن مبارک به داسې خبره کوله رحمه الله هغه به وایي داسې ویلې چې احب ان یتصدق نو زما خوښه دا ده چې د مړي نه صدقه کوئ او بیا به ویلې که څوک بالفرض د مړي نه وضعیه وکړي بالفرض او خبرې ته بیا دې داسې چلو کړي چې هغه ټوله دغه دې بیا صدقه کړي لږ زما په خبره باندې پوهېږې که نه امیانو خلکو وله ډېر زور ورکوي دې خبره
او دا د دې مولیانو د لاسه دې خبرې له ډېر زور دی او اصل کې پکې د پخوا د مولیانو پیدا داسې وه چې څرمنې به ټول دي خاص کر مدرسو والا خو به ډېر خوشحاله و چې ښار کې یو مدرسه وه دا فرش یې وله جوړ کړی نو دا خلک چې به د اختر ورځ به وه که نه محتمین په خپل اند دغه ته ناستو دي چې څوک به هلکه هلکه فرش باندې رالي د الله بنده کچا دی مه راځه په دې کوشه دی دې فرض نو یو کس را روان وویل کوشه هلکه کوشه نو ویل پلانکي ویل ما سره سرمن را سره ویل په دې غاړه غاړه یې راشه ویل خبره داسې ده چې ټول د دې سرمنو سوچ و د مولانو پخوا او د اختر په ورځ باندې به مولوي صاحب داسې چلو د مولوي صاحب به ډېره لالان د ورځ د اختر وه او په هر یو دغه باندې به یو ځای له به ورغی چې ګورې د سرمنې خیال کوئ د دغه سرمنو د سوچ په بنا باندې دا یې فکر به و او عجیبه غوندې پروګرام هر چا به وضعیه کول او مولوي صاحب به نه کول او دا بیان بیا وکړه داسې تقریر بیا وکړه چې وضعیه به یې د فرض نه هم پسې هغه پلو درجې ته ورسوله مولوي صاحب به قلارې ناست و هغه باندې به نه فرض کېده په ټولو بل هغه حدیث صحیح نه دی او نه دی صحیح پوه شوئ په دې خبره باندې وضعیه کولی لکه د دې په ځای باندې داسې سنت چې خلکو مړه کلي دي د هغې سوچ وکوي د دې په ځای باندې یو سړی چې مړي پسې وضعیګانې کوي مثلا زه داسې وایم د مړي هغه مال دی ولې نه تقسیموي چې ځان ته مسلمانان د پلار حصې پاتې شي پلار یې مړ شي او د خویندو حصې په مال کې ښه کلکه پکې وي هغه نه ورکوم څه کې د مړي طرف نه وضعیګانې کوم داسې داسې کارونه کوي چې هسې هغه ځینې خبرې له دومره زور وله او چې کومه رسول الله کړې ده بس حقه بس دی که نه په کومه طریقه باندې حقه رسول الله طریقه صحیح ده بس چې یو سړی بس ځان سره ژوندي او مړه ټول شریک کي بس د ټول کور وضعیه شوه زما چې څومره خپلوان دي الله دې هغو ټولو ته ثواب ورسوي دا په صحیح حدیث کې په دغه طریقه باندې کوئ بس دی کې خو مستقله حصې دپاره خو صحیح حدیث پکار دی که نه او دا عبادات دي تالي به په دې کې قیاسونه نه چلیږي ښه چې یو سړی وایي چې دا جایز ده نو دا هم جایز ده لږ زما په دې خبره دې کې عباداتو کې قیاسونه ډېر کارونه داسې چې انفرادي ځان له حکمي اجتماعي بس